هلو سید محمد جوړې ښه یې خدای دې ژوندی لره خبره مې کوله هغه کس مې درلېږلی و روپۍ وله ورکړه زمونږ دلته سامان را روان دی ګورۍ والا هم راځي او ما نه روپۍ نور دغه باندې بند شوې مشینونه مې واغېشته نجارۍ هغه کار هغه او روپۍ وله ورکړه 2 پیرې مې مخکې هم کس درلېږلی و او زه چې خپله درشم بیا درنه په بل رقم اخلم خپلې روپۍ مې د کار هغه او تا ایسارې کړي دي نو ستا غوندې لس یم رانه خدا که ایسارې که ښه چې درهلم هملته دې ورمېږم په تا پوه شئ خو داسې کار وکړه چې ما په خپل درتګ باندې مه مجبوروه ګوره بیا درنه اخلم او ورمېږ درنه په تا ومه او لاس دې ګوره په 4 طرفه بیا راپسې خلاص چې مخکې مې څه رقم روپۍ درنه په شرمېدو واغېښتې هغسې یې درنه اخلمه هغه مخکیني وال دې رایاد که د خلاصي دې هم څوک نه و په وخت روپۍ راولېږه السلام علیکم صاحبه څنګه یې جوړې که لري د خیر دی ښه خدای دې خوشحاله کړه دغلته یو کس سره د روپو معامله ده او ډېر ځای کې په بازار کړمه حاجي صاحب دا سپی د چا